باران وشو باران خشته کړ نو اوچ مې د پاسه کړ بیا لامده خو خلک نه اخلي ورته یې ویل لامده ښکاره که خلکو ته ووایه چې دا لامده دي که اخلي او که نه اخلي او ورته ویل چې من غش فلیس منا څوک چې موږ سره دوکه کوي او موږ سره چل کوي او موږ نه دی هغه زما امتي نه دی چې زما نور امتیانو سره چل کوي زما نور امتونو سره دوکه کوي بل حدیث کې راغلي نبی صلی الله علیه وسلم همدغسې یو منډایي ته لاړه همدغسې یو شی وکته چې خو خراب یو ځای کړي وو ورته یې وویلې چې دا بیل خرڅوه دا بیل خرڅوه ووایه دا کیلو په 10 خرڅوم او دا کیلو په 8 خرڅوم خراب شی بیل کا ښه شی بیل کا خو خراب مه یو ځای کوه ښه د خرابو د خراب د خو په بیه باندې مه خرڅوه دا غش دی او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من غش لیس منا والمکر والخداع فی النار څوک چې موږ سره دوکه کوي هغه زما امتي نه دی او دوکه ماران او ټګماران چې کوم ټګي کوي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا په جهنم کې به الله پاک ورځي په جهنم کې به الله پاک ورځي الله جهنم کې اچي نه پریږدي الله راشي بل حرام کاروبار او حرام شی او هغې باندې پیسې ګټل هغه موسیقي ده غټ غټ تلویزیونونه خلکو جوړ کړي غربي ادارې او کفار هغې ته پیسې ورکوي چې هندي او غربي فحش بربند او لوچ فلمونه پې باندې وچلي پیسې ورته ورکوي د افغانستان کې چې د 25-30 تلویزیونونو چینلونه جوړ شو دا ولې دا خو د ډالرو په زور دې ته پیسې ورکوي د یو فلم چلولو دپاره د یو سریال چلولو دپاره باقاعده غربي موسسې او غربي ادارې دې ته پیسې ورکوي دې دپاره چې افغانان اخلاق باخته شي دې دپاره چې افغاني ځوانان بې حیا شي دې دپاره چې افغاني ځوانان بېغیرته شي او بېغیرتي پکې خوره شي چې کله بېغیرته شو بیا به نه وطن ګټی شي نه به دین ګټی شي نه به ناموس ګټی شي نه به ملک ګټی شي بېغیرت سړی خو هېڅ شی نه شي کوی سړی بېغیرته شو حیا ترې لاړه غیرت ترې لاړه هېڅ شی نه شو خلاص ختم شو نو دا تلویزیونونه چې چا لګولي او د دې غربي ادارو نه او د دې موسسو نه پیسې اخلي او هغې باندې زموږ قوم ته فحش شیان ښیي دا ګټه ټوله حرامه ده دا ګټه ټوله ناروا ده قرآن عظیم الشان کې الله فرمایلي ومن الناس من یشتري لهو الحدیث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين څه خلک هغه دي چې بېهوده شیان او د لوبو ټوکو د موسیقۍ او د غزلو او د سندرو شیان یې راغستي دي په پیسو باندې چې دې لپاره چې د الله د لارې نه خلک واړوي دې لپاره چې خلک ګمراه کي دې لپاره چې خلک بې حیا او بې غیرته کي او د الله آیاتونو پورې ټوکې کوي اولئک لهم عذاب مهین دې دپاره دی عذاب رسوا کوونکی الله به رسوا کي واذا تتلى عليه آیاتنا چې کله پې زموږ آیاتونه تلاوت کیږي کله چې زموږ کتاب پې تلاوت کیږي والله مستکبره د هغه نه په تکبر باندې مخ اړوي چې دا نه اورم دا خو د ملا د خولې دی چې کله زموږ آیاتونه تلاوت کیږي پې باندې والله مستکبره د هغې نه تکبر کوي هغه نه اوري ځان د هغې نه لوی ګڼي چې کینی د الله کتاب واوري د الله خبرې واوري د الله پیغام واوري ځان د دې نه لوی ګڼي کأن لم یسمعها لکه چې بلکل اورېدلي نه دي کأن فی اذنیه وقرا لکه چې غوږونه یې کاڼه دي لکه چې دی بلکل نه دی خبر د الله د حکم نه او د الله د پیغام نه او د الله د دین نه دې نه ځان نه خبره کړی دی او بېهوده شیانو پسې شوی دی فبشره بعذاب علیم دته زیری ورکړه د دردناک عذاب مونځ همدلته کوو ورخطا کېږئ مه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا یحل بیع المغنیات ولا شراؤهن ولا التجارة فیهن ولا اثمانهن د ډمو خرڅول د ډمو اغستل د ډمو پیسې او د ډمو په کاروبار کې تجارت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دا جایز نه دي مغنیات هغه ښځو ته وایي چې هغه ډمي هغه غزلې وایي هغه سندرې وایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی د سندرو والا او ښځو کاروبار په دې باندې پیسې ګټل دا حرام دي حلال نه دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی ولا یحل تعلیم المغنیات دا حلال نه دي چې تاسو ډمان جوړ کړئ د ډمتوب تعلیم خلکو ته ورکړئ اوس باقاعده د ډمتوب تعلیم ورکول کیږي